अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फरज़िना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्यन व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतुन व इमामा व बि अबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुहु इन्नल्लाह क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ये बहरी लुत्फ़ी ओ अबरी बहारी कुनत खारूस मन रहा बुधारी ये कहानी जूदी ओ बादी खजाने कुनत परशी ज़मींदा दुर्पेशाने इलाही गुंचई उम्मीद बुख्शाई गुली अज़रोज़ई जावेद बिन माए बखंदन अज़लबी अन गुंचबागम वज़िंगुल अतर परवर कुन दिमागम बिया जामीर हाँ कुन शर्मिसारी जिसाबो दर्द पेशार अंचिदारी तआला अल्लाहु ज़ही क़य्यूमताना तवानाई दिही हरना तवाना दुरूद शरीफ पढ़ें। बुज़ुर्गान किराम, अल्लाह फरमाई थी सूरत तलाक़ वमन यत्तक़िल्लाह नजा पसन के खौफ खुदा पैदा शो ल खुदा पाक न हो यरीद और सीनत लगे तक़वा रहला खौफ खुदा पसीन की पैदाश ल खुदा इरादत पसीन की इरादा अल्लाह फरमाई यजअल लहु मख़रजा अल्लाह बदले उगर्दीद अल मुश्किल ना रिहाई दते चकम मसाइल मुश्किल दिए टोल मुश्किल मसले बल्ला आसानी यजअल लहु मख़रजा दादा वमन यत्तक़िल्लाह जज़ादा और ज़क मजज़ूम यजअल लहु मख़रजा
هر مشکل نه بدلا رهایی ورکړي. د هر مشکل نه بدلا رهایی ورکړي. ويرزقه من حيث لا يحتسب. او د ضرورت زندگی به پوره کوي د هغه ځای نه چې د ده په خوا خاطر کې به نه تېرېږي، د ده په ګمان کې به نه راځي. د هغه ځای نه به د ضرورت زندگی خدای پوره کوي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. چا چې اعتماد وکړو، بروسه وکړه په خدای، الله وایي زور له کافي به. په دې ټولو مسلو کې چې څومره دي، لویه مسله چې دی کافر چې دی د مسلمان دشمن دی، جهاد به تر قیامت پورې روان وي. رسول الله فرمایي دي الجهاد ماض الى يوم القيامه. جهاد به تر قیامت پورې جاری وي. دا کافر د مسلمان دشمن دی، د ختمول پکار دی چې سړی خپل خدای ښکلې بندګي په اطمینان سره وکړي. دشمن ختمول پکار دی چې دی خپل خدای ته مسلمان متوجه شي. جهاد به تر قیامت پورې جاری او دغه تقوا چې تا کې الله پیدا کړه نو دا به تعالی لویه پیدا درکړي او په کافر به دې غالب کړي. فهو حسبه. الله وایي ما باندې توکل وکړو بس زه خو له ډېر یم. د لوی زور خاوند دی، د لوی طاقت خاوند دی، لیکن مسلمانانو باندې امتحانات کوي. یعنی هغه سره څه کمی نشته دی. ان الله بالغ امره. الله وایي ما چې څه اراده وکړه هغه به زه بیا کوم، هغه بیا څوک منې کولی نشي. قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله د هر یو شی دپاره اندازه ګرځولې ده. بس ټول داري مدار وروړه دا په تقوا شو. تقوا چې راله بس ټولې مسئلې به که خیري خدای حل کړي. دې ټیم کې د الله ډېر ښکلي بندګان شته، هغوی کې زبردسته تقوا ده. شاه عبدالقادر جیلاني ته یو سړی راغی وایي دا تقوا صاحب څه ته وایي؟ هغوی ورته وایي ودعز هو صغیرها وکبیرها وهو التقى لا تحقرن صغيرها ان الحصوى ان الجبال من الحصوى. واړه وی ګناهونه پرېږده، دغه تقوا ده. دا واړه ګناهونه سپک مه ګڼه. عقایدو کې دا مسله ده، د عقیدي مسله ده
چې غټه ګناه سړی همیشه کوي یفضي الی الکبیره، د دې نه غټه ګناه جوړېږي. او وړه ګناه چې همیشه کوي د دې نه غټه جوړېږي، او غټه چې همیشه کوي د دې کې خطر د کفر ده. ما ستاسو خدمت نه عرض کوو چې تقوا فاروق اعظم په خپل دورې چې خلیفه مبارک او مجلس کې ناست دی د ابی ابن کعب سید القراء، دا ابی ابن کعب هغه سړی دی چې رسول الله مبارک ورته ویلي ما ته خدای ویلي دي چې دلته سورة بینه لم یکن الذین کفروا یدعون له، دته تلاوت کړه. امتیازي صحابي دی. ابی ابن کعب ورته وی اے رسول الله الله سمانی لک، وی خدای زما نوم غشتی دی، وی او په بقا ستا نوم خدای ما ته غشتی دی چې دته ووایه. سورة لم یکن ورته تلاوت کړه. دا ته شخصیت دی چې رسول الله ورته تلاوت کوي. وی الله زما نوم غشتی دی، وی او دی په جړا شو چې د دې نعمت شکر به ادا کړم او که نه. دا خو داسې نعمت دی چې د دې شکر ادا کول خو ډېر ګران کار دی چې خدای زما نوم اخیستی دی، داسې خلک تېر شوي دي. اوس هم دغه قرآن شریف کې 1900 فرق نشته. حدیث مبارک اوس ته ځان برابر که خیر ته ګوره. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې فاروق اعظم تپوس وکړو د ابی ابن کعب نه وی. ابی ابن کعب ته تقوا څه ده هغه له نه ورتله خلقو ته وی چې ولې د تقوا تپوس نه کوې، چې ټول دار مدار په تقوا دی. تقوا معنی مو شو وی شیب ته داسې په یو ځمکه تلي چې هغې کې کندې کپرې او هغې کې ازغی بھی، زوزان بھی، کرکنی وغیرہ کنے کپری پکے وی او ډیر کرتے. فاروق اعظم ته وی ډیر کرتے په داسې ځمکه زه تلیم. وی شیب تقوا هم دغه ده، دا تمام دنیا په ازغو په ګناهونو ډکه ده. قدم ډیر په احتیاط اږده، لکه ته ووایې چې ما به قدم ډیر په احتیاط کېښودو چې په غنې کېنتم، په کنده کې کېنتم. دغه تقوا ده چې دغه به کوي، ګناه نه به ځان ساتي. د دې آیات مبارک شان نزول ومن یتق الله یجعل له مخرجا ومن ويرزقه من حيث لا يحتسب. یجعل له مخرجا کې د په د مزرې شوه، ويرزقه من حيث لا يحتسب کې جلب منفعت شو. سمانه تقوا چې پتا کې پیدا شوه تمام پریشانی به دې ختمه کی، پریشانی به دې ټولې ختمې کی. او ستا چې په کوم شی کې نه پده حق به درته خیر راولي، هغه به ستا شي. عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول اللہ مبارک دے. دے رسول اللہ تراغی مستاستویز دا کافر دا مسلمان دشمن لوی کافر دے.
ورته وی صاحب زمونږ زوی سالم زما زوی دی مور یې ډېره پریشانه ده هغه کافرو په قید بوتلی دی ډېر لرې بوتلی دی روم ته مور یې سخته پریشانه ده زمونږ دقه یو زوی په شریکه د دواړو د خدای پیغمبر هغه د کافرو پنجې شتم کې دی موږ له څه کار پکار دی ځان پې پوهوه رسول الله مبارک ورته وی اکثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله دا لا حول ولا قوة الا بالله ډېر وایي دا زبردست وظیفه ده داسې وظیفه په وظیفو کې نشته دې زمانه کې خبره جدا ده هغه بل خلق زما استاد زر رکعاته که د صحابي 2 رکعاتو ته په ثواب کې ورسي نو شکر وباسه نشي رسېدی دا وی بل ایمان دی زه به یم 100,000 امه د هغې 2 رکعاتو ته ونه رسي صحابه بېل خلق دی چې بس صاحب دوی په دې شور وکړه د شپې او د ورځې وي هلته کې او ډېر فقیران هم دي دواړه او زوی هم تېتلی دي ټولې پریشانۍ پرې را جمع شوې هغه صاحبه لا حول ولا قوة الا بالله دوی ډېر وي سالم صاحب د هغه نه هغه کافر یو وارې غافله شو د دې وظیفې په برکت هغوی ته نه غافله شو بس دې ځان یې پرانستو هغوی قید کړی و خدای بس رهایي ورکړه د هغوی ډېر روښان ولاړ و هغې کې یو اوښ باندې سور شو هغه یې چوک و په هغې سور شو او نور روښان او ګډې بیزې په هغې پورې وتړلې په سوګونو او دا عربو په نس باندې مال چې دی که نه اوچت مال د اوښان دي اوس هم دلته منډې تړلې وي حرمینو شریفینو کې دی په دې لګیا وي عرفات کې یو سړي چې دی نو اوښ ناوې کړي وو وی مزدلفې ته که څوک ځي نو په دې یې بوځمه نو ما ورته وی څو پیسې دي وی 1000 ریال 1000 ریال سم مال دی 1000 ریال به راکوي زبردست دغه یې پې جوړ کړي دا مخکې ډېر پخوا اوس یې هم جوړ کړي یو هغه پې سورېږي بس پیغمبر شي په دې حج کې چې څومره ډېرې پیسې ولګې پیدا زیاته ده څومره چې ډېر تکلیف ته ورسي بس ستا پکې مزې دي هر چا ته تکلیف نه رسوي چې کوم انسان یې خوښ وي هغه ته بس تکلیف رسوي په حج کې په عمره کې بس اوښان یې را روان کړو ډېر زیات او ګډې او بیزې د هغوی سره یې دې ټولې بس راوستې تړلې وې شپې په ټیم کې راغی پلار ته اواز وکړو ورې وډبو وی من انت وی انا سالم وی کیف وی دا څنګه دی سالم وی او وی ښه وی پلار دا ور لر کوي دا اوښان مې راوستي دي د کافرو نه ډېر زیات مې راوستي دي وی ښه وی بس ته دا اوتره وار وکړه داسې پاکان خلک دي ځینې خو خلک په هر څه حملې کوي
ټول حرام خواري حرام خوري د کافر د پنجن د خدای راغات کو او دوی فقیران دي دا په سونو خان وګړي بيزي راوستي دي هغه چې دین وی چې سبا دغه سالم خدا اوس به په برکت خدای راغات کو خو ډیر زیات مال راوستي څنګه ته رسول الله ته د مور پیدا بس زویم رازات شو په دغه وظیفه چې لا حول ولا قوت الا بالله زویم پر رازات شو او مالی بس دون مال شو چې غږ بینه کوي په سونو خانو وګړي بيزي الله ولا ارض خرق دې ټیم کې مجدد الفسانی هغه فرمایي دي دا وظیفه چې دا بکې په دې ټیم کې مونږ او تاسو دغه کمزوري دي دا وظیفه په دې ټیم کې د اوچته وظیفه دا تاسو ټول ته اجازه کومه نومي مسله به دې حل شي او د نومي اپت نه به خدای پامان کی د ظالمانو د دشمنونو به دې الله ساتي دا منسوسي وظیفه ده منسوسي دې ته وایي چې آیات یا قرآن عظیم کې راغلي بعضې وظیفې وي هغه د تجربې وي اولیاء پې تجربه کړي منسوسی وظیفه ډیره زیاته پورته دی کې دا ده لا حول ولا قوة الا بالله د دې نه زیات نه وایي د دې معنا رسول الله کړې ده لا حول دا دوه جملې دي یوه نه ده لا حول عن المعصية إلا بعصمة الله ولا توفيق على الطاعة إلا ولا قدرة على الطاعة إلا بتوفيق الله د ګناه نشو منې کېږي دا د خدای عصمت او حفاظت غواړي دا د لا حول معنا ده دا إلا بالله د دواړو جملتینو سره ده ولا قوة نشته طاقت په عبادت مگر د الله په توفیق دا به 1500 کرتے ہوئے دے ٹیم کی منگا کمزوری ہوں سل کرتے بمخ کی درود وے سل کرتے رستو درود ما آسان یو درود دے مرگور تو ورکڑی دے اکاری سے آگا دے لبانا کارٹون ہم چاپ کری بس صلی اللہ علی النبی الکریم سل کرتے ہوئے بیا لا حول ولا قوة الا بالله لږ وخت پې لګي دا په یو مجلس 1500 ورکړي تو وایا بیا واپس سل کړي ته درود وایا بیا ورپسې د ټولو مسلو د پاره دغه وکړه ان شاء الله خدای به مسلې ټول حل کړي زمونږ او ستاسو مسلې دې الله حل کړي صلی